په کابل کې د اسلامي امارت د واکمنۍ په بندخونه کې زنداني نجلۍ مارشال عبدالرشید دوستم ته لیک استولی. نوموړې نجلۍ ښاغلي دوستم ته په لیک کې څه لیکلي؟ جنرال عبدالرشید دوستم دغه لیک له درده په ډک زړه لوستی او د دې وضعیت د بدلون خبر یې ورکړی. دا چې په لیک کې نور څه لیکل شوي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ملي جنبش ګوند مشر ته د کابل د یوې بندي نجلۍ له پرانیستي لیک له خپرېدو وروسته مارشال عبدالرشید دوستم له افغانستان انټرنیشنل سره اړیکه نیولې او زیاته کړې ده. دا لیک یې له درده په ډک زړه سره لوستی. نوموړي ټینګار کړی چې اوسنی وضعیت به دوام ونه کړي او بدلون به راځي. دغه لیک چې د کابل یوې زنداني میرمنې مارشال عبدالرشید دوستم ته لیکلی و او د جنبش ملي ګوند د مشر غبرګون یې راوپاروه. نوموړي ژمنه کړې چې وضعیت به بدلون مومي. په دې لیک کې یوې ښځې له مارشال دوستم څخه غوښتنه کړې چې د هغو ښځو غږ شي چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له ټولنې ایستل شوي، ځپل شوي او خاموشه شوي دي. په لیک کې ټینګار شوی چې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند پر وړاندې او د ازادۍ د ترلاسولو لپاره د مقاومت وشي. دغه زندانۍ ښځې مارشال دوستم ته ویلي خلک په ټول زړه او روح سره تاسو سره دي. د دې هیواد نجونې د طالبانو پر وړاندې د یو حرکت په تمه دي. که تاسو نن چوپ پاتې شئ سبا به زموږ د قبرونو خاورې هم واخلي. په لیک کې دا هم راغلي د دې خاورې نجونې او ښځې د طالبانو تر پښو لاندې شوي دي. زندانونه د هغو نجونو له چیغو ډک دي چې د ازادۍ، د انسان کېدو او د ښځې کېدو د جرم له امله شکنجه کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.